Number 1. دروازه څوک ټکوي؟ Who is knocking the door? Who is knocking the door? ته ولې ژاړې؟ Why are you crying? Why are you crying? زه له بس څخه پاتې شوم. I missed the bus. I missed the bus. زه په رش کې بند یم یا په رش کې ایسار یم. نو په انګلیسي کې به وایو I am stuck in traffic. I am stuck in traffic. stuck معنا بندیدل یا ایساریدل. traffic ویل کېږي رش ته. ته هغه پیژنې؟ Do you know him? Do you know him? ته هغه پیژنې؟ نو ویل کېږي پیژندل. him معنا هغه. ما هغه ته څو ځلې ورته ویلې. I have told him many times. I have told him many times. ما هغه ته څو ځلې ورته ویلې. many times معنا څو ځلې. told د ټیل دویم حالت معنا ده ویل. him معنا هغه ته. هغه ډیره بې وفا ده. She is very disloyal. disloyal ویل کېږي بې وفا. She is very disloyal. ما د هغه سره ژمنه وکړه یا وعده مې ورسره وکړه. I promised him. I promised him. promise معنا ژمنه کول یا له چا سره وعده کوله. وروسته راشه. come later. come later. اوس باران وریږي. It is raining now. It is raining now. د raining مطلب دی باران اوریدل. now معنا اوس. هغه څو کلن ده یا د هغه عمر څومره ده؟ How old is he? How old is he? How old معنا څو کلن. he معنا هغه. دروازه په کراره وټکوه. knock the door slowly. knock the door slowly. knock the door slowly. دروازه په کراره وټکوه. هغه مې ډیر یادېږي. I miss him too much. I miss him too much. miss معنا یادېدل. too much معنا ډیر زیات او د him معنا هغه. د نارینه لپاره کارول کېږي him هغه او که چیرته هرسي بیا ویل کېږي هغه. د ښځینه لپاره استعمالیږي بیا. I miss him too much. هغه مې ډیر یادېږي. ستا کور چیرته ده؟ Where is your house? Where is your house? Number 1. په ما ناوخته کېږي. I am getting late. I am getting late. زما سره احسان وکړه یا نیکي را سره وکړه. Do me a favor. Do me a favor. فضول خبرې مه کوه. Don't talk nonsense. Don't talk
nonsense. Bane makawa. Don't make excuses. Don't make excuses. Dase nada. It is not like that. It is not like that. Hiskala hamna. Not at all. Not at all. زه هیڅ هم نه لرم یا زما سره یو شی هم نشته. I have got nothing. I have got nothing. ما ته د دې باره کې یو څه ووایه. Tell me about that. Tell me about that. ګروپ بل کړه یا د څراغ روښانه کړه. نو په انګلیش کې به وایو switch on the light. Switch on the light. switch on پریزل ورب ده معنی ده بلول روښانول یا چلندول. نن کومه ورځ ده یا نن د څه ورځ ده. What is the day today? What is the day today? نن د جمعې ورځ ده. It is Friday today. It is Friday today. غوسه کېږه مه. Don't be angry. Don't be angry. زه څه کولی شم درته. What can I do? What can I do? زه تا ته ضرورت لرم. I need you. I need you. وشرمېږه. Shame on you. Shame on you. ته اوس تلی شې. You can go now. You can go now. څنګه چې د ستا خوښه وي. As you wish. As you wish. هلته څوک ده. Who is there? Who is there? د there معنا ده هلته. هیڅ خبره نه ده یا هیڅ مشکل نشته. No matter. No matter. مهرباني وکړه یو طرف ته شه یا یوې خوا ته شه. کله چې تاسو په لاره کې روان یئ نو لار بنده وي یو نفر په لاره کې ولاړ وي نو تاسو ورته وایئ چې مهرباني وکړه یو طرف ته شه لار خلاصه کړه. نو په انګلیسي کې به وایي please move aside. Please move aside. ډېر وخت وشو چې نه مې لیدلی. Long time no see. Long time no see. ډارېږه مه یا وېرېږه مه. Don't be scared. Don't be scared.
زه ستړی یم. I am exhausted. I am exhausted. له خپل دماغونه کار واخله. Use your brain. Use your brain. brain ویل کېږي دماغ. ماته خوب راځي یا زه خوبولی یم. I am sleepy. I am sleepy. وخت ختم شو یا وخت پای ته ورسېده. نو په انګلیسي کې به وایو time is up. time is up. مزې کوه یا خوند واخله. موږ وایو پښتو ژبه کې چې مزې کوه یا خوند اخله. نو په انګلیسي کې به وایو have fun. have fun. په رابطه کې اوسه یا په اړیکه کې اوسه. keep in touch. keep in touch. دا ډیر ناوخته ده یا ډیر ناوخته ده. it is too late. it is too late. هغه دننه راوله. bring him in. bring him in. پکد غوږ ونیسه. just listen. just listen. دا دروغ دی. it is a lie. it is a lie. نور هیڅ هم نه. nothing else. nothing else. تا ولیکل. did you write. did you write. هغه وانه ورېدله. he didn't listen. he didn't listen. ایا تا ډوډۍ وخوړه. did you eat food. did you eat food. ما چای وڅښه. I took a tea. I took a tea. took د ټیک دویم حالت ده. معنی د اسهاله یا زیاتې معناوې لري خو دلته یې مقصد د اسهال دی. ارام اوسه یا ورخطا کېږه مه. take it easy. take it easy. څه وشول یا څه پېښ شوله. what happened. what happened. هغه ډیر مهربانه ده. he is very kind. he is very kind. kind معنی ده مهربانه. د الله عبادت کوه یا الله ته عبادت وکړه. pray to Allah. pray to Allah. هیڅ کله خراب مړۍ یا ډوډۍ مه خوره. never eat stale bread. never eat stale
bread stale خرابه bread معنا ډوډۍ ما هغه د غرمې ډوډۍ ته راوغوښته یا هغه مې د غرمې ډوډۍ ته دعوت کړ نو په انګلیسي کې به وایو I invited him to lunch. I invited him to lunch. پرېږ مې ده چې لاړ شم زه یا ما ته اجازه راکړه چې لاړ شم Let me go. Let me go. د هغه سره خبرې وکړه Talk to him. Talk to him. دوی ډېر بې وفا خلک دي They are very disloyal people. They are very disloyal people. Disloyal معنی ده بې وفا people خلک خواري کوه یا محنت کوه Work hard. Work hard. ستا خبرې مې په یاد دي I remember your talks. I remember your talks. کوه څه دي چې زړه غواړي یا کوه هر څه دي چې خوښه وي نو په انګلیسي کې به وایو Do whatever you like. Do whatever you like. دلته یې راوړه Please bring it here. Please bring it here. دلته یې راوړه Bring معنا راوړل د here معنا ده دلته د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅنګ یې د بیل آیکن وهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.